ما یو کتاب کته الدر النظیم د هغې نوم دی او حضرت یافعي رحمت الله علیه هغه کتاب لیکلی دی شافعي المسلک دی هغه په هغې کې د الله د نومونو ډېر بهترین خواص لیکلی دي چې یاره د دې دا خاصیت دی د دې دا خاصیت دی نو چې کوم تاسو کې داسې طالب علم یا تاسو کې داسې څوک چې هغه وایي زما ګرمي ډېره زیاته کېږي نو هغه تاسو د قرآن د لومبنۍ صفحه چې ده د قرآن په دې لومبنۍ صفحه چې تاسو وګورئ په دې باندې د الله دا نومونه لیکلي دي 99 نومونه دي په دې نومونو کې د الله هغه نومونه چې په کومې کې ح راځي نقطې والا نه ح بغیر نقطې والا لکه ګوره حفیظ شو حسیب شو حلیم شو حکم شو حلیم شو پوه شو که نه او دغه شان چې دی نو حنان شو دا اته 9 نومونه تاسو په هغې کې وګورئ په کومې کې چې ح راځي دا نومونه د تاسو راټول کې او چې کله نور راخیږي په دې ګرمۍ کې نو تاسو هغه ټایم کې لږ غونتې د دې نومونو د الله نومونه دي موږ ته په اجر هم ملاویږي موږ ته په ثواب هم ملاویږي نو دا نومونه چې کوم دي د دې نومونو تاسو ذکر کوئ په دې ګرمۍ کې چې د انور د راختو په ټایم کې تاسو د دې ذکر کوئ نو انشاءالله حضرت یافعي رحمت الله علیه دا لیکلي دي چې د دې کس په بیا ګرمي نه کیږي او دته به ګرمي به ورته کم از کم نقصان نشي رسولی د دې الله د نومونو دومره طاقت دی نو انشاءالله دا به کوئ که نه په دې لومبنۍ صفحه به وګورئ چې کوم کې ح راځي ګوره حکیم دی حکم دی حق دی الحق حی دی حسیب دی حفیظ دی ٹھیک شو دا ټول نومونه دي هغې کې تاسو وګورئ دا اته 9 نومونه تقریبا جوړیږي الله دې موږ له تاسو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین